حج په مسلمان چې کم مالداری او بیت الله شریف ته د تلو دراتلو طاقت لري په هغه باندې فرض دی. کله چې په نبی علیہ السلام مبارک حج فرض شو، صدا علماء اختلاف پکشته چې په کم کال فرض دی، او بهر کې چې حج فرض شو په 8 کال د هجرت مکه مکرمه فتح شوا، نو په 9 کال د هجرت سن 9 هجری باندې نبی علیہ السلام په خپل حج لرانغه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راولېږي. نبی علیہ السلام ولې رانغه حالانکه حج فرض او حضرت ابوبکر صدیق ولې راولېږي؟ دا د یو څو ضروری خبرو د وجه نه. یو خبره خدا و چې د بیت الله نه په هغه زمانه کې خلکو بربند طواف کو، جامع به اسلی او بربند بتاویدل. نو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو فرمایل چې ته بدا اعلان وکې چې آئنده کال د دې نه پس به د بیت الله نه څوک بربند طواف نه کوي، چې زه آئنده کال راځم چې داسې وخت کې راشم چې یو بربند قسم په بیت الله کې یا د هغې خوا کې ونه وینم. دویم به خلکو کافران به راتلل او هغوی به د بیت الله نه طوافونه کول، مشرکان به وی دا اعلان به مو کې چې آئنده کال به مشرک او کافر بیت الله ته نه راځي. او دریم دا و چې دا اوقات دي نسی ورته وی دی مخکې کړي رستو کړي په خپل اختیار. وی دا اعلان به مو کې چې دا میاشتې په الله په کم وخت باندې مقرر کړي دي د ځمکې او د اسمان د پیدا کېدو سره، نو په هغې به هغې کې مخکې والي رستو والي به نه. او یو ډېر لوی حکمت پکې ده چې دا اعلان به وکړي چې آینده کال به پیغمبر علیه السلام حج له راځي، ځکه دا چې کوم خلک تا سره په حج کې شریک شي نو دوی به خپلو وطنونو ته لاړ شي، نو ملګري به خبر کړي. نو چې عام مسلمانان راشي او د پیغمبر علیه السلام سره شریک حج وکړي او چلته زده کړي. څه نورو وجې هم پکې وي، خو غټې دا څلور خبرې. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او هغه د پیغمبر علیه السلام دا اعلانونه د بیت الله خوا کې په عرفات کې په مینا کې وکړل، او خلک یې په دې پوه کړل چې آینده کال چونکې نبی علیه السلام حج له روان دی، نو کافر به هم نه راځي، بربند طواف هم بند، او عام مسلمانانو ته اعلانات وکړي چې څوک راځي چې د نبی علیه السلام سره په ملګرتیا کې حج وشي. نو سن 10 هجري کې په 10مه هجره کې د ذوالقعدې په میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د زرګونو صحابه کرامو د مدینه منورې نه د حج په نیت را روان شو. مدینه شریفې نه چې کله پیغمبر علیه السلام راووته، ذوالحلیفه ورته وایي، زمونږ کتابونو کې زوړ نوم یې ذوالحلیفه دی، اوس هم ذوالحلیفه ورته وایي، خو مشهور په ابیار علی دی. هغې ځای ته چې کله پیغمبر علیه السلام راورسېد، دا د مدینه شریفې میقات دی. میقات یو خاص ځای وي چې حاجي صاحب په هغې تېرېږي او مکې مکرمې ته ځي، نو دی به د حج احرام تړي، بې احرامه به نه ځي، او که بې احرامه پې تېر شو نو بیا یو دم یو چیلې یا ګډ به ذبحه کوي. هغې ذوالحلیفې ته چې کله پیغمبر علیه السلام راورسېد، په هغې کې دمه وکړه، شپه پکې تېره کړه، دې دپاره چې ملګري ټول ورسره جمع شي. که څوک وروسته وي چې هغه راورسي، څوک د بانډې وي چې هغه هم راورسي. چې شپه یې تېره کړه نو سهار کې بیا یو اونه وه، د هغې اونې لاندې یو خوړ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج او د عمرې د دواړو نیت وکړ، ځکه پیغمبر علیه السلام حج قران کړی و. حج قران دې ته وایي چې حج او عمره دا دواړه په یو احرام کې په یو نیت کې وکړي، او صحابو ته اعلان وکړه که څوک قران کوي حج عمرې د دواړو نیت کوي، که څوک فقط د عمرې نیت کوي، که څوک فقط د حج نیت کوي، 3 قسمه حج دی، تاسو له اختیار دی. بهر کیف د حج او د عمرې د دواړو نیت یې وکړه، او احرامونه 2 څادرونه ځان نه تاو کړل، مخکې ته 2 رکعاته لمونځ وکړه، او د هغې نه پسې لبیک شروع کړه. دا طریقه ده چې څوک د حج یا د عمرې نیت کوي، دی به 2 رکعاته لمونځ کوي. 2 رکعاته لمونځ نه پس دا د احرام سنت دی، دې کې به د الله شکریا ادا کړي، او د توبې به الله ته توبه به وباسي،
دا غې نه پس دوه احرامونه دي، یو به لنګ کی او یو به په خپل ځان په دې اوږو راواچئ، سر به نه پټئ، د خپو دا ګیټۍ او دا هډوکي به نه پټئ، او دا احرام چې وتړي د هغې نه پس به نیت تې وکړي چې الله د عمرې نیت کوم تی راته اسانه کړي، رانه قبوله کړي، یا د حج کوئ یا الله وایي د حج نیت کوم تی راته اسان کړي، تی رانه قبول کړي، دا به ووایي. او د هغې نه پس به دې لبیک شروع کړي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. لبیک دیتا وی یا اللہ زستا پا دربار کے حاضر ولاړې ما، تا ته حاضر یم. لکه یو سړی چاته آواز کوي فلان کې شته، دی ورته لبیک، یا دی ورته مونږ خلکو یسر، مونږ بالکل حاضر درته ولاړ یو، یا مونږ حاضر جناب. نو دا یو حاضر جناب دی، لبیک یا اللہ زستا پا دربار کے بار بار حاضری کوم ولاړ یم، لا شریک لک، اللہ تعالی شریک نشتا، ان الحمد سمر حمدنا صفتنا احسانونه چې دی الله غستا دی، تعالی شریک نشتا. دا لبیک ورد نبی علیہ السلام شروع کو، بیا چې کله په خپله اوښه مبارکه کېناست نو بیا لبیک شروع کو. مخکې د نبی علیہ السلام دی ګیر چاپېره اړوان دي رستو د زرګاو صحابه کرامو د سپینو صادرونو یو قافله روانه ده، لبیک سره مکې مکرمې ته روان شو. الله دا زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لبیک کم سړی وی حج لروانی عمرې لروانی، د دنه خي طرف ته او دنه ګس طرف ته چې څومره کاڼي دي او څومره بوټي دي دا ټول وسره لبیک وی. او فرمایي نبی علیہ السلام چې کم سړی لبیک وی د دا لبیک چې څومره کاڼي بوټي ارشي اوري د قیامت پر ورځ بدله د الله په دربار کې ګوی کوي چې زمونږ مخکې ستا نوم اخیستی دی، زمونږ مخکې لبیک ویلی دی، او تر ځمکې ختمېدو پورې کاڼي بوټي د ده دپاره دی لبیک وي، ناغي ورسره لبیک وي. او قسم دی دا لبیک ویل ډېر زیات خوند کوي. الله دې ستاسو نصیب وګرځولی کې ډېره مزه کوي. نو نبی علیہ السلام په اوښه مبارکه سور شو، لبیک یې شروع کو د مکې مکرمې په طرف باندې سره خپلو صحابه کرامو را روان شو. لاره کې چې کوم ځای شپه راځي دمم پکې کوي، او چې کوم ځای د مانځه وخت راځي مونځ هم پکې کوي، او ثواب یې څونه دی. الله اکبر. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی په سورلی باندې حج کوي نو دله په یو قدم او یا نیکۍ ملاویږي، خو د حرم او یا د حرم او یا یو نیکي یو پلک ده، یعنی او یا لکه نیکۍ ورته په یو قدم د څاروي ملاویږي. او چې کوم سړی پیاده رواني نو دته په یو قدم د حرم 200 نیکۍ ملاویږي چې د هغې نه 2 کروړه جوړیږي. یو قدم سره دته 2 کروړه نیکۍ ملاویږي، 2 کروړه. قسم دی که د حاجیان صاحبان دی د خپلو قدمونو شمیر هم نشي کولی، که دوی کمپیوټر هم را مخکې کي ځان ته نو دوی د هغې نیکو حساب نشي کولی کومې نیکۍ چې دي ته صرف او صرف په قدمونو ګورې ملاویږي. د سورلی په یو قدم، د ګاډي په یو ټیر تاویدو باندې دته 200 یعنی او یا لکه نیکۍ په یو قدم ملاویږي، او یا لکه. او چې کوم سړی پیاده روان دی مزدلفې ته مینا ته عمرې له نو په یو قدم 2 کروړه نیکۍ ملاویږي. وبکلی شی ردي حساب کتاب څوک نه. دقسې لبیک سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو را روان دی، او بیا مکې مکرمې حدوداتو ته ورسېد. نو هلته کې ځای په ځای باندې بورډونه لګېدلي دي. ما خو چې به هغه بورډ ته وکتل نو ماله جړا به راله، ځکه په هغه بورډ باندې لیکلي دي چې صرف مسلمان به داخلېږي، کافر به په دې نه داخلېږي. کافر دپاره جدا لاره ده. انګریزی کې هم لیکلي دي او په عربی کې هم لیکلي دي دخول المسلمین فقط، صرف مسلمان به دلته داخلېږي. په دې لار نبی علیہ السلام اعلان کړی دی چې مسلمان به داخلېږي، کافر به نه داخلېږي. نو بې اختیاره به سترګو نه اوښکې لاړئ، د الله شکریه به ادا کړئ. شکر دی الله چې د مسلمانۍ په دایره کې دننه یو چې د دې لارې د تلو اجازت خو راته میلاو دی که نه. که مسلمانۍ کې نه وي داخل په دې لاره موږ نشو تللی، بیا به بره په دې بله لار به تللو. په هغې لیکلي دي ممنوع دخول غیر المسلمین، غیر مسلم کافر به دې باندې بالکل نه داخلېږي، هغه باندې پابندي ده. د الله شکریه به مو ادا کړه چې د حرم حدودات به راغلل. لوی رحیل نما یو لوی رحیل غوندې په سړک لګېدلی دی،
مرګرو ته به مې وایي چې الله نه دا دعا وغواړئ ځکه حرم دی حرم داخلیږي چې یا الله زما غوښې زما وجود زما اندامونه زما بچی زما ښځه زما رونه زما تربوران زما رشتهداران زما دوستان چې الله دې حرم ته ځم د هغې وینې د هغې وجودونه الله د جهنم په اور باندې حرام کې یقین وکړئ ما ګوره تاسو ټول ملګري یاد کړی ما د جمع ملګري نه دي پرېښی ما د علاقې ملګري دوستان ټول په یو دعا کې یاد کړي دي ولې مې یاد کړي دي ما ملګرو ته مې په دعا کې بخل ګورې بالکل ونه کې ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې چا د مسلمان رور دپاره دعا وغوښته نو د ده دعا الله قبلی غایبانه او چې چا د مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښته نو هغه دعا به الله دلم ورکي نو چې د یو مسلمان رور له د بخنې دعا غواړم چې خدایه فلان کې وبخې ابم الله وبخي ځکه د ما دعا غله الله قبلی او ما به مسل الله وبخي نو ولې بخل کوئ مکمل دعاګانې کوئ جمعې ورځ چې به راله دا ستاسو نقشه به رامخکې شوه راته هلته به مې ټیم ته کتل هلته خو 2 ګنټې فرق دی ما به ټیم ته کتل مهره پاو کم یوه شوه 12 نیمې شوه اوس به بیان شروع شوي زمونږ جومات کې اوس به جمع به کېږي او بیت الله ته به مې مخ کړم الله زمونږ د جمع چې څومره ملګري دي پروردګاره زه ستا نه غواړم چې دلته یې راولې دا مې دله کړي دعاګانې او دا مې یقین دی چې انشاءالله تاسو مال هم دعاګانې کړي زمونږ خو ورور ولي ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې مکرمې ته داخل شو په ډېر عاجزۍ داخل شو او دی ویلم دي فرمایلی دي په ډېر عاجزۍ باندې په ډېر عاجزۍ دعاګانې وغوښتلې دا حرم ته چې داخل شي بیا مکې مکرمې ته نو بیا یو علاقه ده په هغه علاقه کې وادي طوا ورته وایي هغې کې نبي علیه السلام دمه وکړه شپې پکې وکړه اوس هم حاجیانو صاحبانو هم دقه پکار اوس خو د معلمانو اختیاري لغوندې خو بهر کې پکار دي چې سړی پکې دمه وکړي اولامبې غسل وکړي او بیا راشي طواف لا نو چې نبی علیه السلام هغه دمه وکړه نو بیا راغی بیت الله شریف ته د بیت الله شریف نه عمره وکړه بیت الله مبارک ته چې سړی داخلیږي دی چې لومبې نظر کوي چې د بار نه راشي د دعا الله قبلوي تر څو چې د سترګې نه رپولي سترګې نه رپولي لومبې نظر وکړي د دعا الله قبلوي هغه لومبي نظر کې چې مونږ کومې دعاګانې کړې دي ټول امت ته مسلمانانو ته عموما او ملګرو دوستانو ته خصوصا مونږ دعاګانې کړې دي الله دې قبول کړي نبی علیہ السلام مبارک چې راغی بیا بیت الله شریف ته چې ور مخامخ شي په خدای یقینو کې په رب یقینو کې سړی وایي چې دا زه څه محسوسوم د هغې یو جلال دی دلته مونږ پریکټس شروع کړي چې سترګې نه رپو چې ټیم ډېر دی چې ډېرې دعاګانې وکړو نو ډېر سات سترګې م کولو کړي خو چې هلته ور مخامخ شي سړی په یو سیکنډ کې سړی سترګې ورپېږي داسې د بیت الله شریف یو خپل عظمت دی یو خپل برکت دی یو خپل لویي ده یو خپل جلال دی تاسو سره الله تعالی وښولې کې نو چې بیت الله مبارک ته ور مخامخ شي سړی دعا وغواړي نو بیا به حجر اسود ته ور مخامخ شي نو حجر اسود نه بیا طواف نیت وکړي ځکه دا عمره د عمره کې طواف وي نو بیا هلته کې طواف نیت چې وکړي او حجر اسود ته مخامخ شي نو ښه خو دا ده چې سړی یې ښکل کړي خو ډېره ګرانه ده ځکه په هغې چې کوم هجوم او کوم رشي او زنانه او د سړو یو اختلاط نو ډېره ګرانه خبره ده نو بیا لاس ولې یوسه هم ګرانه خبره ده نو بیا لرې دی نه ورته خیر دی ودرېږه لاسونه تر غوږونو برابر که استقبال ورته وایي لکه څوک د چا مشر استقبال کوي بیا سینې ته لږ راښکته که استلام ورته وایي نو بیا به وایي بسم الله الله اکبر ولله الحمد لکه به دا راولي لکه چې ما په بیت الله شریف لاس ایښودي او ښکل به کړي د دواړو جهانو مبارک سردار چې راغی نو بیت حجر اسود ته ور مخامخ شو نو لاسونه یې پې کېښودل او ښکل یې که ښکل لکه نبي علیه السلام مبارک ور نږدې شو ښکل یې که حجر اسود د انسان د سر عمره کاڼی دی او دا ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړی او نبی علیه السلام فرمایي دا د پیو نه سپینو تک سپین خو یره د بني آدم د ګناهونو تور کړی دی بني آدم چې ور مخامخ شي دا ګناه ته ځان ته راکاږي دی تور کړی دی د پیو نه زیات سپینو نبی علیه السلام فرمایي او فرمایي نبی علیه السلام چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض حجر اسود په دې ځمکه داسې دی لکه چې د رب العالمین ښې لاسي د الله لاس الله له خو لاسونه زمونږ په شان نشته الله تعالی له خو دا کاڼې خو لاس نه دی خو دا د هغه عزت او برکت او هغه نسبت دی الله سره داسې دی لکه د رب العالمین ښې لاس چې وي نو ما به ته ملګرو وې ډېر لوی ټیل دی پې او ډېر لوی رش دی پې مې جناب د الله تعالی لاس ورته ویلی دی چې مسلمان په دې ټیلونه کې او په دې زور نه لګي نه آخر په څه باندې به زور لګوي
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حجر اسود چې دی د قیامت پر ورځ به دله الله سترګې ورکړي، دله به رب العالمین جبه ورکړي، جبه سترګې او جبه. او چې کوم انسان د استلام کړي یا ښکل کړي یا لاس ور وړی وي یا د لرې ځای نه ورته اشاره کړي، هغه دپاره به د الله په دربار کې دی گواهي کوي. دا حجر اسود دا دومره مبارک کاڼی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپلو شونډو باندې ښکل کړی دی، په خپلو مبارکو شونډو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پکې دیکې والی، زورونه به یې کول او ځان به یې وررسو. صحابه ورته فرمایي وایي چې عبدالله ابن عمر ډېر لوی ټیل دی او ډېر لوی رش دی، او په دې رش کې ته مه ورځه، خیر دی لرې ځای نه ورته لاس اوچتوه. وایي زما دې په الله قسمي چې کم شي د دواړو جهان مبارک سردار شونډې رسولې دي که نه، نو که ټیل او که مزاحمت یې کوم به خو ځان به خامخا وررسو. خو بهر کې هغه سړي ځکه صحابیاتو ښځو به بهر طواف کو. اوس خو داسې هجوم دی قسم دی چې ښځې نر دقسې ګډ پکې ولاړي. ما به ملګرو ته پام کوي چې ورنږدې نه شي، ګناه ده ښځو کې ودرېدل. په دې اخري ورځو کې یو لین بیا د راتلو نه یو ورځ نیمه مخکې بیا رش کم شو، نو یو لین غوندې هغوی جوړ کړ. نو هغه لین کې بیا ترتیب باندې پولیس والا ودرېږي، نو په ترتیب او په طریقه بیا ښکلېږي. او چې هغه لین نی لین جوړېږي هم نه چې رشتیاتي، ځکه مونږ چې ولاړ به ښځو خو د ښځو د لاسه دا حقیقت ته چې حج ډېر ګران شوی دی. ما خو دې دله چې څه ولیدل الحمدلله مخکې م الله بوتلی، خو سخت کال چې کم رش و دا ما په دې خپلو سترګو نه دی لیدلی، دومره ګڼه وه دومره رش. او زنانه بیا ډېره بېحیایي کوي، ډېره زیاته بېحیایي کوي د بیت الله په خوا کې. هره زنانه بس لوپټې سره ګرځي، ته به یې ګڼې دا د خپل کور دی. چې تپوس ورته وکړې نه وي بس ورور خور یو که نه، ما یې دا ګورې ګناه ده، رور خور خبره نه ده. ام سلمې رضی الله عنها طواف کو، نبی علیہ السلام ورته فرمایي وایي د خلکو نه اخوا غاړې ته طواف وکړه، غاړې ته طواف وکړه، دننه به نه راځې. اوس موږ چې به طواف کو ما به ملګرو ته وایي چې بار طواف وکړې، دننه مه کوئ، بره چت کې طواف وکړئ چې ښځو سره یو دیوالي نه. ځکه ما په دې خپلو سترګو باندې ولیدل چې ښځو نه اکثر لوپټه دې پرېوځي چې حجر اسود ښکلی ویښتې ښکاره شي، بلکې داسې یو زنانه باندې نظر راغی هلته حجر اسود ښکلاو چې هغې غریبې نه کمیس هم ورسره وشلېده. نو ما د خدای بنیادمانو حجر اسود ښکلول خو مستحب دي، که ښکل نه شي نو هېڅ فرق په حج کې نه راځي. لیکن تاسو کمیس شلېدل او لوپټه غورځېدل او پردو سړو په لاسونو کې نیول او راښکل دا څومره لویه ګناه ده. لیکن عام خلک لګیا دي حج نه چا ځان قسم دي که خبر کړي، په نه خبرو کې خلک روان دي، خو چې څوک څه کوي هغه به کوم، نه په استلام پوهېږي نه په طریقه پوهېږي. ګورې یاد ساتئ نو چې ځای نو یا خو چې تعلیم ملګري سره ځان ملګری کړې نو حج به صحیح وکړې، یا ځان پوه کړې نو حج به صحیح وکړې. ځان هم نه پوه کړی ګورې حج ډېر انتهایي مشکل او ډېر ګران کار دی. به هر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت حجر اسود مبارک ښکل کړ او په ښي طرف باندې شروع شو. نو چې کله د عمرې طوافي او دا سپین څادر یې چولی نو دا یو طرف یې د اوږې لاندې راواځي او بل یې په دې اوږه باندې ور واچوي. نو د رمل شروع کړي، پهلواني شروع کړي، دریو چکرو کې دې پوره پهلواني کوي، مټې وایي او قدمونه جخت جخت ږدي. دا ولې؟ دا د پیغمبر علیه السلام تابعداري ده. نبی علیه السلام چې کله راغلی نو د مکې عمرې له په سنچي هجري کې نو کافران ورته مخامخ جبل کعبه ده په هغې ورته ناستو او یو بل ته یې ویې یروي دا یثرب هوا والی دي، کمزوري دي او ډېر زیاتې کمزوري کړي دي. نو نبي اسلام وفرمایل وی مټې ووهئ، رمل ورته وی، پهلواني ورته وکړئ چې دې ته د مسلمانانو طاقت معلوم شي، چې دې زړه کې روب او یره پیدا شي. نو اوس دې وخت یو کافر نشته، خو چونکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقه ده نو ټول مسلمانانو هم هغه طریقه کوي. دریو چکرو کې پهلواني وکړي او بیا څلورو چکرو کې عام رفتار سره رواني او هر چکر کې چې ته راځي حجر اسود له نو که نږدې ښکلې که یا لاس یو څه که لرې نو صرف اشاره ورته سینې پورې لاسونه به اوچتې زیات نه، هغه ورته وکړه، هغه لاس ښکل کړه وړه کې راوله لکه چې دا ما په حجر اسود باندې ښکلي دي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه طواف وکړو. طواف نه پس بیا مخامخ مقام ابراهیم دی. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي فیه آیات بینات، د الله د قدرت غټې غټې واضحه نښې دي پکې. یو پکې مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم د ځمکې نه لږ اوچت په یو چبوتره باندې پروت دی او بیا هغې ته شیشه لګولې ده. حاجیان صاحبان ورته ګوري دا هغه کاڼی د سنگ مرمر چې په دې ابراهیم علیه السلام به کله بیت الله جوړو نو په دې به ودرېده او دې به ورته د قواضې او د لفټ کار ورکو چې کله به څونه دیوال اوچتېده نو دا کاڼی به خود ورسره اوچتېده. او د ابراهیم علیه السلام
د ګوتو د پنجې د دې ګوتې د بند دومره پکې هغه خپه ورننوتې ده، هغه دواړه محفوظ هلته کې پراته دي، هغه کاڼې دواړه قدمونه چې سړی ورته ګوري هغه محسوسوي هم هغوی د حفاظت دپاره ترې داسې لږ چاندي او دا دغه ته وکړي دي چې محفوظ یې هغه کاڼې. نو دغه مقام ابراهیم نه شاته چې څومره لرې وي چې خلکو ته رشني 2 رکعاته نفل به کوي. واتخذو من مقام ابراهیم مصلا، چې کله نبی ته فارغ شو دا طواف نه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته راغی وی دا الله رسوله دا مونځ 2 رکعاته د مقام ابراهیم سره ونکو. ای عمر ما ته خو چې الله سوي هغسې به کوم، ما ته خو دا الله حکم نه دی کړی چې دلته کې وکړه. فورا قرآن حکیم کې آیت نازل شو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا. دا الله رسول څنګه کې د عمر ارمان دی که نه، دا پوره کول پکار دی، دا مونځ هم دلته کې کول پکار دی. دې ته موافقات عمر وایي. دا غړه کې بعضې څیزونه راغلي دي الله قرآن کې همغسې حکمونه نازل کړي دي. نو اوس هم حاجیان صاحبان خو هلته مصیبت دا دی چې خلک خود ناپویه دی، نو مقه ځای کې ولاړ چې کوم خلک طواف کوي نو حاجیانو ته رش جوړ شي، نه شاته ودرېږه لرې ودرېږه چې مقام ابراهیم او بیت الله ستا په سیده کې دواړه راشي. 2 رکعاته نبي علیه السلام هغه مونځ وکړو. د مانځه نه پس راغی زمزم ته. هغه وخت کې را زمزم کویې و، اوس خو زمزم کویې نشته، هغه بند لاندې دی، د هغې نه پیپونه ایستلي دي. او زه چې مخکې حج له تللی وم د زمزم کویي ته پوړی وې، په هغه پوړی باندې به خلک ورکوز شو. نو کویې خو ته به څوک رسېدی نه شو، هغې ته د شیشه لګېدلې وه، خو کویې به ښکارېده، شیشه به لګېدلې وه، کویې به ښکارېده. او نور سبیلونو د هغه سبیلونو نه به خلکو وبس کړې. او سخت کال چې لاړم نو هغه ځای م بند کړی دی د رش د وجې نه، هغه لاندې کوزېدل نه کېږي، اوس بلکل پوړی بندې کړی دي، لاندې کوم سبیلو هغې بند کړی دی، بارې سبیلونه رایستې دي. نو به هر کیف نبی کریم صلی الله علیه ورغې زمزم اوبوله، او چې کوم صحابه ولاړو بورقې یې رایستلې نو هغې ته یې وې شابس تکړه شئ، تاسو ډېر بهتر عمل کې مصروف یې. بورقې یې رایستلې نو هغې ته یې وې شابس تکړه شئ، تاسو ډېر بهتر عمل کې مصروف یې او ډېر ښه عمل کوئ. ماله مبارکې او بې اوس کړی زمزم او په بورقه باندې به یې اوبه رایستلې. او د الله فضل و هغه بورقه الله مونږ ته سخت کال وښوله. زما یو دوست و هغه ما ته وی چېرې تا ته زه یو ځای ښیم میوزیم دا څه ورته ویلې کېږي دا نوادرات پکې نه پراته عجایبګر درته ښیم متحف په عربی کې وایي چې تا ته عجایبګر ښیم د مکې مکرمې یاره مې دا خو به کمال وکړي ما چې بوتلم هغه بیا زه بوتلم هغه عجایبګر له هلته چې لاړو قسم دی ناشنا څیزونه مو لیدل نوادرات د مکې مکرمې نه لږ غوندې بار د جدې په روډ باندې هغه عجایبګر دی او هغې ته متحف وایي متحف الحرمین د هغه ځای نوم ام الجود دی کسوة الکعبه م ورته وایي هغې ته ورننوتو نو هغې کې صیب د کویي هغه غاړه د لرګي چې کومه غاړه وه هغه غاړه محفوظه وه د هغې د پاسه داسې یو سیخ و په هغې کې یو ګرګړې چرخ غوندې لګېدلی و او په هغې کې بورقه و رسۍ ورسره وه او په هغې ستن تاریخ هم لیکلی و دا محفوظ په دې خپلو سترګو مې ولیدل او هغې کې بیا ناشنا څیزونه ده هغې کې د لرګي یو ستن ولاړه وه بلکل محفوظ چته رسېدلی وه غټه اوږده ستن د لرګي تک سور لرګي و مزېدار اعلی او لاندې ورته لیکلي و عربی کې چې دا هغه ستن ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه کله بیت الله شریف جوړو نو دا ستن یې پکې لګولی و د صحابه او د نبي علیه السلام د زمانې د عبدالله ابن زبیر هغه لرګې پکې یو څو ډکرې پرتې وې چې کوم د پیغمبر علیه السلام د زمانې لرګې په بیت الله شریف کې لګېدلې بیت الله شریف دروازه پکې پرته ده چې کومه زړه دروازه وه د لرګیو دروازه د بیت الله پکې پرته ده صندوقونه پکې پراته دي چې دا بیت الله شریف کې پراتو ده صندوقونه او د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پورې جومات کې چې کوم توسیع شوې ده یا په مکه مکرمه کې کومه توسیع شوې ده د ټولو نقشې ورکې پرتې وې او ګوړ ګړی پکې یو پرته وه ناشنا داسې ځکه د ارټ عمره غټه ګړی ارټ نه ارټ دومره او هغه چابي وه او چابي داسې وه لکه سړی چې لوی داس سره یو شی تاوی وی دا چابي بیا دې له ورکوله او دا چابي بیا دې له 40 ګنټو کې برابروله 24 ګنټې به شواروز به کسان لګي دا به تاوړي یو شواروز نو چې یو شواروز بیا دا شی ته وکړو یو میاشت بیا دې ګړی خپل کار ورکو او د هغې نه مخکې ګړی د دې نه مخکې ګړی نو هغې یو لرګي باندې نقشه جوړه کړې وه هغه فیض زوال او کتابونو کې چې کوم راځي هغه پرته وه چې دا به نور ته پرته وه د نور نه به معلومات کول چې دا ټیم دی دا ټیم دی دا ټیم دی هغه د پیغمبر علیه السلام او صحابو د زمانې هغه ټول هر څه محفوظ او کې بیا غلاف جوړېده باقاعده کډی وه او هغې کې غلاف جوړېده بیت الله شریف دننه غلاف هم او بهر غلاف هم
او غلاف ته سړي لګیا دی جوړی او هغه یو کال کې لا غلاف جوړیږي، یو کال په مستقل لګي، لکه سرو زرو لیکلي پکې سرو زرو آیاتونه سرو زرو په تار پې لیکي او خرچم په کافي راځي. ځکه ما تا ملګري خبره کوله وی دا بار چې کوم تور غلاف دی اوس چې کوم نوی په بیت الله شریف ولګو په دې باندې 50 کروڑ ریاله خرچه راغلی ده. 50 کروڑ ریاله دا صرف په دې بار غلاف باندې خرچه راغلی ده. د بیت الله ټول ریخم او غلاف دی. الله دې خپل کور له عزت ورکړی دی. قسم دې خلک راشي میزاب رحمت لاندې یو سړی ولاړ دی او قیمتي عطر رالی په هغې مږي، په دیوالونو باندې خلک دا قیمتي عطرونه لګیا دي مږي. یو سړی هغه د خپل ذاتي مال نه یو سړی حجر اسود روزانه د خپل ذاتي مال نه د 40,000 ریالو روزانه عطر مږي. روزانه سړی مقرر کړی 40,000 ریالو عطر هغه روزانه راوړي په حجر اسود یې مږي. اوس الله مقرر کړی لکه ورته الله چولې ده. یو کاروبار والا خلک دی یو ګروپ ته هغوی دا ذمه داري اخیستې یو ګروپ عربو کې چې هغوی څومره حاجیان په بلډینګونو کې دیره دي روزانه هغوی ته د زمزم اوبه رسوي، ټپکې ډکېږي او هغوی ته ځي چې حاجیان صاحبان په خپل ځای کې دی چې هلته هم زمزم وڅکي. اوس الله هغه ته زړه کې دا چولې چې دا خدمت کوو، چا نه الله یو خدمت اخلي چا نه الله بل خدمت اخلي. نو جناب علی هغه بیت الله شریف چې کوم غلاف دننه یا بار جوړېده هم په خپلو سترګو باندې ولیده په کومه طریقه جوړی او په کومه طریقه هغه برابرېږي. مهربا الله تعالی خپل کور له ډېر لوی عزت ورکړی دی. دا بیت الله یې ډېر خشته جوړ کړی دی. دا غلاف څونه خشته جوړېږي الله چې ستا ذات په څومره خشته وي، ستا ذات په څومره د عزت وي. دا سوچ دغې وخت کې پکاري. بهر کیف هغه دروازه هم د سرو زرو ده، سرو زرو کار پې شوی ده، سرو زرو دروازه ده. لومبنۍ مخکې چې کومه هغه عبدالعزیز جوړه کړې وه، اوس چې کومه دروازه ده شاه خالد جوړه کړې ده، هغه د لاس دروازه ده بیت الله شریف کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغې زمزم ته او زمزم نه اوبه وڅښلې او کوي ته پوړی وې لاندې په خپله مبارک ورکوچو هغه کوي ته. او صحابه کرامو ته دا فرمایي یاره افسوس که تاسو باندې ټیل او رش نه جوړېدی که نه نو ما به اوس دا بورقه لاسې اغېښتې وه، دا پړې به مې په دې اوږه اخودی او ما به دا اوبه په خپله سره رایستې وې. خو که زه دا کوم نو رش جوړېږي خلک بوي چې نبي علیه السلام وکړل مونږ هم کوو. حضرت عباس رضی الله عنه ورته یو موقع کې فرمایي خپل زوی ته، ځکه د زمزم د اوبو سیرابي دا د پیغمبر علیه السلام په خاندان کې وه، دا د هغوی کار و، قریشو نه هغوی ته سپارلې وه. نو عباس رضی الله عنه زوی ته وي فضل ته وایي داسې کار وکړه لاړ شه کور ته او د کور د مور نه د تازه اوبه راوړه پاکې. دې کې خلک ګوتې منډي، دې سبیل کې خلک ګوتې منډي، خلک پکې لوټې وردننه کوي. نو نبي علیه السلام د کور نه پاکې اوبه راوړه. نبي اسلام وفرمایل نو هم د دې نه راکړه، کور نه مه راوړه، لاسونه که پکې څوک منډي پروا نشته. هم دا زمزم وڅکې، ځکه زمزم د اوبه د اسماعیل علیه السلام معجزه ده. قسم دی چې خدای پیژنې په زمزم به پیژنې. ډېر چا پیره اوبه نشته. هلته یو انجینیر دی هغه راته خبره کوله چې دوی وس کړی دی، بورینګونه نن سبا څومره ساینس ترقي کړې ده، یو ځای برما وها بل ځای په ټوله مکه مکرمه کې اوبه نشته خوږې. څومره چې دوی اوبه راوځي او دوی سورنګ وباسي نو د دریاب ترخې اوبه راوځي او دقه ځای کې خوږې خشتره زمزم اوبه دي. عجیبه بالکل. او نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې چینه د زمزم نه راغلې ده، د حجر اسود د طرف نه راغلې ده د دې چینه. بالکل کوي کې اوبه وچېدل خو څه کې کمېدل هم پکې نه راځي. څومره حاجیان دي په لکاو دا حاجیان تاسو اندازو لګئ څومره اوبه بس کي او هر یو په شوق څکي. دا نه چې لکه ګوره اوبو سره ګزاره کوه صرف تنده پې وجنه ګورې لږې څکه. نبي اسلام دا نه فرمایي چې یو ځل ګیلاس که دروځې صرف تنده پې ختمو زیاتي به نسکي، نه ترغیب ورکوي څومره ډېرې څکې شي هغه هم رسکه، پوښتی پې وپړسوه. ټول حرم کې زمزم اوبه استعمالېږي. مدینه منوره کې مکمل په حرم کې زمزم اوبه پرتې دي، هلته رسېدلې دي. په جده کې چې ما په کم جومات کې مونځ کړی دی په هغې کې زمزم اوبه پرتې دي. بلډینګونو ته حاجیانو له زمزم اوبه سپلای کېږي. مکه مکرمه کې چې کم جومات ته زمزم اوبه پکې دي او څومره حاجیان څومره لیټرې اوبه ځان سره دغه دی نه راوړي هم نه د اوبو کې خړه راله، نه پکې توروالی راغی، نه پکې خاوره راله، نه پکې شګه راله، نه کمې شوې. نو چې الله څوک په دې ونه مني نو پسې به الله مني. داسې ده که نه؟ دا فیه آیات بینات، د الله د قدرت او د الله د وجود نشانات دی ورکې. د دې اوبو دا خاصیت چې وسخه کېږي نه. تجربه پې وکړی دی
څومره کسان چې دي تجربه وکړه زمزم په اوبو باندې پاک لوښي کې واچوم مې یشومه جوشومه پاکې اوبه راوالم د عجیله ټپکې نه والا او په یو پاک لوښي کې واچوه سر پې بند کا 100 کاله پس او 20 کاله پس او 50 کاله پس وګوره که دا اوبه څښا شوې وې زه جرم درته او ما تجربه کړې ده مولوي صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کړي لومبي حج له چې هغه تللی په 1954 کې تللی د حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره ملګری و او د هغې وخت زمزمې به ورته د ټیم به یې اوس د پلاستیک دی بندې سیل زمزمې زمزم اوبه پکې وې زمونږ په دې عمرزو کې یو رشتهدار وفات شوی و چې کله وفات شو نو هغې زمزم اوبه په کار وې هغه زمزمې ځان له یې ایښودې و هغې راواغېسته هغه نه مرګ نه پس اوس یو 10 کاله 8 کاله مخکې وفات شوی دی 10 کاله هم نه کېږي 8 کاله کېږي نو چې هغه زمزمې راواغېسته مونږ چې وکته د ټیم د هغه خوند پکې لګو د ټیم په هغه لوښي کې او هغسې مې دا کله نه ده وایي دا چې کله باباجي تللی و حج له هغه ځان سره راوړي څښا کېدو والا اوبه نه دي صافې پرتې وي نورې اوبه څښا کېږي کمې اوبه چې دي په مشینونو صفا کړي دي په مشینونو او هغه ډسټر واټر ورته وایي هغې باندې هم تاریخ لیکلی چې دې تاریخه پورې دا استعمالو چې پس به دا خرابېږي به ایکسپایري ډیټ یې پې لیکلي لیکن که خرابېږي هم نه نو هغه مشینونو سره دي محفوظ کوي زمزم اوبه مشین ضرورت نشته لاسو سره راوال لاس هم پکې ومنډه او بیا اوبو کېره زه ګرنټي در کوم کم اجي چې حج له تللی دی اوبې راوړي دي او هغه سره ټپکه کې پرتې دي ډېره جان به داسې وي په کور کې اوس دې مو ګوري خلاصونه هم پکې والي دي هوا هم پې لګېدلې ده اجدي ورته جراثیم وایي هر څه لیکن ورشه وګوره هغه اوبه به تر ننه پورې پاکې پرتې وي چې الله په دې هم ته معلوم نه کړي څه به الله منې دا زمزم د اوبو برکت دی د ډوډۍ کارم کوي ما سره کتابونو کې حوالې بدله درکړم وخت کم دی چې بعضې بزرګانو شپږ میاشتې په بیت الله شریف کې حرم شریف کې تېرې کړي دي شپږ میاشتې ډوډۍ نه ده خوړلې صرف د زمزم په اوبو یې ګزاره کړې ډوډۍ کارم ورکوي زه چې اوبه دلته څکم 7 ګیلاسه او 8 ګیلاسه اوبه څکې شم چې غله مې وغواړي زمزم اوبه له 2-3 ورځې زیات نشي څکلی سړي فوراً موړم تندم ختمه کړي او موړم کړي او فرمایي نبي علیه السلام الزمزم لما شرب له کم مقصد د پاره چې تا زمزم اوس کا الله به درته مقصد پوره کوي چا جان اسکي نو دی وایي اللهم اني اسألک علما نافعا یا الله تا نه د علم غواړم فایدهمن علم ورزقا واسعا فراخ روزي دنه غواړم وشفاء من كل داء د هرې بیمارۍ نه شفا دنه غواړم په دې شوق زمزم د هغې نه پس بیا نبي علیه السلام راغی بیا حجر اسود ته استلام یې وکړ حجر اسود ته مخامخ شو لاړ د صفا غونډۍ ته وخت صفا غونډۍ ته وخت وی ابدأ بما بدأ الله بي چې الله تعالی په کوم څه شروع کړی دم په هغې شروع کوم ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم دا آیت وی د صفا نه روان شو په صفا به دعا کوي جناب دا د دعا د قبلېدو ځای دی د صفا غونډۍ نه پوهېږي زمونږ اجان صاحبان بالکل ناپوهه دي چې صفا ته وخېږي لاسونه به اوچت کړي هلته م استلام کوي هلته استلام نشي لاس به نه اوچت دی زموږ اجان صاحبان عجیبه دي چې کم سپین کاڼي اینې نو اشارې ورته کوي دلته نه ګوره په لاره چې کم خلک تېرېږي خو چې جنډه وویني نو دې ورته اشاره وکړي او بس لاس به ښکل کړي هلته کې هم خو چې په کوم ګوټ تېرېږي دې ورته اشارې کوي یا د خدای نیک بختیار تاسو څه کوئ د صفا په غونډۍ نبي علیه السلام ودرېد بیت الله ته یې مخکې دعا وکړه او ما به ملګرو ته دعا پکې وکړې کم از کم دومره به ودرېږي لکه 8 رکعته مونځ چې کوې د دعا د قبلېدو ځای دی هغه ځای نه روان شو بیا مروه ته او چې دوه شنه راډونه دي هغه زمانه کې خوړو چې کوم د هاجري بیبي منډه والې وه هلته به منډه ووایي دغه هم دعا د قبلېدو ځای دی مروه ته به ورسېږي بیا صفا بیا مروه شروع صفا نه کېږي ختمېدل په مروه کېږي بس عمره ختمه شو که چا سر به وخوری جامې او بدلې کې که چا د عمرې نیت کړي عمره ختمه شوه او که چا د حج او د عمرې د دواړو نیت کړي نو عمرې ختمه شو خو ځان به نه حلالوي احرام به نه سپړي حج به هم کوي د هغې نه پس به بیا دې ځان حلالوي دا طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړه خو چونکې دا قران نیت و د حج نیت مو نو بیا ایثار شو په مکه مکرمه کې ملګرو ته یې موقع ورکړه نو بیا په 8 تاریخ د ذوالحجې دا چې کوم تیره شوه د دې بیا نبی علیه السلام حج ته روان شو نو وخت ختم دی دا حج دا واقع به راته انشاءالله آینده جمعه کې خیري بیان کوو انشاءالله آینده جمعه بیان کوي وخت ختم شو انشاءالله او دې کې څه د بیت الله متعلق څه ضروري خبرې دي د حرم شریف متعلقه څه قیمتي واقعات انشاءالله خبره آینده جمعه زه بیان کوم صرف دومره خبره ده
چې په مدینه منوره کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېدلی ما نو ستاسو سلام مې ټولو مسلمانانو رسول دی، خصوصا ستاسو ملګرو سلام مې رسول دی. او چې کومه موقع کې دعا موقع راغلې ده نو تاسو یقین وکړئ ما تاسو ته دعاګانې هم کړي دي. او زه به دا ووایم الله دې په ریاکارۍ کې نه راولي او نه زه ریاکاري کوم، خو ستاسو زړه د خوشحالۍ دپاره ته وایم چې ستاسو دپاره د ځان دپاره د بچو دپاره دوستانو دپاره او ستاسو د ملګرو دپاره مې ګورئ الله ته ډېر جړلی دي. دا د حقیقت د ایمان سوال مې هم درته کړی دی، د فراخ رزق سوال مې هم دله کړی دی، او د بیت الله شریف د تلو سوال مې هم دله کړی دی، او دا مې ویلي چې الله د مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساتي. دا چې کومه دعا دلته کوم دا ټولې مې دله غوښتې دي، رب العالمین دې درله قبوله کړي او موږ له دې الله تعالی قبوله کړي. نو ډېر مبارک حالات دي، خو وخت ډېر کم شو، ځکه زه یو ځای کې ګیر شوی وم، تو آینده جمعه کې تفصیل به درته خیري بیان کوم. ها جی مریم علیه السلام ته خلک مریم علیه السلام یا حسین علیه السلام داسې نو بی بی مریم چې وا علیها السلام چې دی نو دا خو سلامتیا ده که نه، نو دا خیر دی ویلی شي په اعتبار د لغت باندې، لغت علیها السلام ویلی شي. او کم سلام چې د انبیاو د پیغمبرانو سره تعلق لري نو هغه د انسان ته د هغې نسبت نه دی پکار. نو علیه السلام خو خیر دی په اعتبار د لغت باندې څه پروا نه لري. خو حضرت حسین رضی الله عنه او حضرت حسن رضی الله عنه هغې سره که رضی الله عنه وویلی شي نو بهتره خبره ده، ځکه کوم خلک چې هغې سره علیه السلام وایي نو هغې نیت بل شاني، هغې ورته په بل نیت باندې وایي، مونږ خو په هغه نیت نه وایو، مونږ خو په اعتبار د لغت ورسره وایو. هغې هغه چې کوم عرفي علیه السلام د انبیاو سره تعلق لري په هغه نیت یې وایي، نو په هغه نیت ویل بیا منه دي، رضی الله عنه ویل پکار. وی خلک وی چې جهاد خبرې کوي تاسو کوي په خپل جهاد نه ده جناب. جهاد کې خو چې مولا او طالب ځان څونه مړ شنو دونو په کې څوک مړ دی، اعتراض خو په مولا غلط. جهاد کې خو چې افغانستان کې ورشو ګوره او په کشمیر کې وګوره نور دې کې وګوره، زما په خیال چې دې زمانہ کې خو مولا او طالب د جهاد کې خو هغې چې څومره شهادتونه د مولا او طالبانو شو سوال نه پیدا کېږي دومره به د بل چا شوي. دعا وکړئ د جمع رب العالمین دا مونږ ته ماته دعا وکړئ چې کوم سفر مې وکړ، کوم طوافونه او عمره او حج او نورو ملګرو کړي دي، رب العالمین دې هغه ټولې قبولې منظور کړي، او چې څومره دعاګانې مې کړي دي الله دې هغه دعاګانې ټولې قبولې منظورې کړي. رب العالمین دې زمونږ د ټولو مسلمانانو د بیت الله حج نصیب کړي، الله دې بار بار هلته بوتلی کړي. والله چې کوم سړی لاړ شي که نه په شوق باندې اب بیا دا نه وایي چې زه پیسه ګټم، اب وایي پیسه دې له ګټم که د په خدای بیت الله له رسولو. دا چې کوم سړی پیسه جمع کوي او د الله کور له نه دي دته خوند د هغې هغه خوند نه دي موندی، هغه لذت او په هغې پوی نه دی دی. دی وایي یاره خلک زیو پیسې لګوي، یاره که څوک لاړل که نه او هغه لذت او هغه خوند محسوس که نو ګوره شرابي ته د شرابو خوند معلومیږي، په 1000 روپیو په 10,000 بوتل اخلي خو هغه خپل شراب پوره کوي. پوډري ته د پوډرو هغه خوند په زړه کې پروت دی، هغه په 1000 روپیو په 2000 روپیو پوڼې اخلي خو هغه خپل پوډر څکي. دارنګې که مونږ او تاسو ته د الله د کور او د نبي هم د روضې مبارکې هغه خوند محسوس شو که نه نو بیا څوک دې ته نه ګوري. ما د سړی وایي یاره وایي بعضې خلک خو ډېره جونه کوي او دا بلا پیسې لګوي، دا فقیرانو غریبانو نه ولې نه ورکوي. ما وی دا کم سړی چې شراب څکي په یو ځل په شراب وڅکل که نه دا دوباره چې دې بوتل یې له درې بالا اخلي نو دا پیسې دې بچو له ولې نه ورکوي چې دا شرابونه پې څکي. کم سړی چې یو ځل پوډر وڅکي خو دا شوق یې پوره شو که نه دا درې بالا اوس دا کور چې برباد کړو پټي خرڅ کړو دا پوډر بار بار څکي دا په خپل صحت ولې نه لګوي. یاره وی هغه شوق او هغه خوند دی په دې خوله کې پروت دی، میدارنګې د دې اجامو دا خوند په دې زړه کې پروت دی، د بیت الله خوند او د نبی هم د روضې مبارکې خوند په دا زړه کې پروت دی. دا چې چا لیدي دا شوق د هغې نو الله یې ستاسو شوق پیدا کړي او الله یې د وس او طاقت هم درکړي او الله هم د بیت الله له بوتلی کا او رب العالمین هم د نبی اسلام د روضې مبارک دیدار او سعادت نصیب وګرځولی کا او الله یې زمونږ او ستاسو مغفرت نصیب کړي او رب العالمین دې زمونږ نه راضي شي او پروردگار مونږ ته هم دعا کوي کله تعالی نه بې قدري بې ادبي شوي الله یې د هغې ته عفو نصیب کړي، الله یې زمونږ نه دین کار واخیستلی کړي، د دنیا کار دې الله زمونږ د دین دپاره سبب وسیله جوړه کړي. او څوک مشران چې وفات شوي دي زه نوم بعضې کسان نو الله تعالی د هغې مغفرت نصیب کړي. نن زمونږ په ګاونډ کې فضل ګل الله وفات شوی یو مسله کې ګیرم دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي، لوی سفر د آخرت الله د خوشحالو کړي، که د چا منځ کې روانې دښمنۍ د الله دې ول هغه په روغو باندې بدلې کړي او الله یې زمونږ د آخرت او د دنیا ډېر خیر نصیب کړي. صلی الله تعالی خیر خلقه محمد. مرزو بازار ارچن روډ د بشیر جان دکان
د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر او د الحاج فخر کشمیر محمد امین باباجي رحمت الله علیه د اصولو کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد لرئ، بشیر جان کیسټ هاوس، ارچل روډ، عمرزی بازار. مجلس او زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن د ډېرې لوی خوشحالۍ موقع ده. مونږ او تاسو په یو ډېر ښه سوچ او په یو ډېر ښه فکر را جمع شوي یو او د دې علاقې غیرتمند مسلمانان نن د خپل اسلامي نظریې او اسلامي فکر اظهار کوي او دغه مسلمانان نن ځان د اسلام په قلعه کې د جمعیت علماء اسلام په قلعه او چاردیوارۍ کې د علماو په خدمت کې د شریعت او د اسلامي نظام د خدمت لپاره د دغې برګې جنډې لاندې ځان داخلول غواړي. الله یې د هغې دا جذبه، دا دینی جذبه، دا نیکه جذبه، د مسلمانۍ او د اسلام دا جذبه په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي. ورونو، خبره دا ده، زما ورور حافظ اختر علي صاحب د موقع مناسب ډېر ښه بیان وکړ او زموږ نور مشران هم را رسېدلي دي، اوس به راشي. زه خو بذات خود بیگانه بله شپه راغلی یم، ډېر زیات میلمانه دي، ستاسو له دې محبت ته وجې مې د هغې نه لږه غوندې رخصت را واغېسته ورالم. خو زه یو خبره درته وکړم، ما ته دې زما ورور حاجي دانشمند صاحب ټلیفون وکړ او ما ویل چې حاجي صاحب ډېر هوښیار سړی او ډېره هوښیاره اطلاع دې راته راکړه او تاسو په الله یقین وکړئ. زه بیت الله شریف سره خوا کې ناست وم، مطاف کې میزاب رحمت ته مخامخ او د ماښام او د ماسخوتن منځ او غالبا داسې ټیم و چې د ماسخوتن بانک شروع کېدو والا و. حاجي صاحب ما ته اطلاع راکړه چې یاره په 20 تاریخ باندې په دغه ځای کې زموږ څه بعضې وروڼه په جمعیت علماء اسلام کې داخلېږي او موږ هغې له ټیم یې ښودی دی. نو چې ما دا اطلاع واورېده د حاجي صاحب، نو زما دې زړه کې بې اختیاره اوښکې د سترګو کې راغلې او تاسو یقین وکړئ چې همغه د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې د بیت الله مخکې د میزاب رحمت مخامخ مې دله دعا وغوښته. الله دې قبوله منظوره کړي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام د صوبہ سرحد نائب امیر حاجی رحیم شاہ صاحب، حاجی رحیم شاہ صاحب. نو دا ستاسو دپاره ډېر لوی سعادت دی او یو ډېر لوی فخر دی. نن مادي دور دی، خلق په نورو طرفونو روان دی او دې دور کې د ملا لمن نیول، ملا سره ملګرتیا د الله د دین دپاره دا ډېره لویه خبره ده. ورونو، په صوبې سرحد کې د متحده مجلس عمل حکومت ته، د علماء حکومت ته، او بعضې خلک دا یو پراپیګنډه کوي ویره د مولیانو حکومت ته مولیانو څه وکړل. دا یو عامه خبره ده او یو پراپیګنډه ده، ستاسو غوږونو ته هم را رسېدلې او یو پراپیګنډه روانه ده. د مولا حکومت ته مولا څه وکړل. ما وی تا خو 55 کاله په دې ملک حکومت کړی، تاسو په دې 55 کاله کې څه کړي دي؟ راشه کې بنو زما د حکومت یو کال وشو، ستا 55 کاله تېر شوي دي. او به ښایو چې په دې یو کال کې ما په خپل منشور څونه عمل وکړو، په دې 55 کاله کې تاسو وکړل. او کې بنو سره میدان کې باقاعده چیلنج ولا ورکوم، مخامخ به کینو، دا خبرې به ښکاره کړو چې تا ځان له څه وکړل او قوم له دې څه وکړل، او زه به هم دا درته وښیم چې ما ځان له څه وکړل او قوم له مې څه وکړل. زه پرون هم د جومات سړی وم، زه پرون هم د مصلې سړی وم،
زه پرون هم په برود او په پول ناستم او د الله فضل دی نن هم په هغه جومات کې ناست یم. د الله فضل دی نن هم هغه بروده باندې او په هغه پول باندې او په هغه لوخه ما ته فخر دی، ما ته پې فخر دی. زه پرون هم د غیرونو سره په مقبره کې ناستم، نن هم د غیرونو سره مقبره کې ناست یم. پرون مې په دغې خاورو پرلت غځاو، نن هم په دغه خاورو پرلت غځوم. منبري که د دین او د اسلام د خدمت دپاره خو ما ته ډېره عزتمند ښکاري، لیکن که په مې منبری کې د دین او د اسلام خدمت نه او د اسلام دفاع پکې نه، نو په داسې منبرو مونږ لاړې توکو. منبري سي پرون منبري نه وه، نن شته، سبا به بیا نه. او کم ایمان او کم جذبه او کم اسلام او کم ورورولي چې ده او کم مسلماني چې ده، دا پرون هم وه، دا نن هم ده، دا به سبا مې انشاءالله. قسم په خدای چې مونږ ته د الله په کور په جومات په ناسته باندې خپل عزت ښکاري او خپل فخر راته ښکاري. مونږ د جومات خلک یو، مونږ ستاسو وروڼه یو، ستاسو مولیان یو. پرون هم در سره ناستو، نن هم در سره ناست یو، سبا به هم در سره ناست یو. او هغه خلک نه یو تاسو کړي دي صرف د الیکشن په وخت به ته جنازې لځې، چې کله الیکشن شروع شي ته به مړو لځې، چې کله الیکشن شروع شي جنازې له به ځې او مړي به درنې، چې کله الیکشن شروع شي پردي مړي به بخې، چې کله وټونه شروع شي دعاګانو پسې به ګرځې. رونو سوچ وکړئ او فکر وکړئ، هغه خلک چې ستا د پیدایش نه ستا د مرګه پورې ستا په غم او خوشحالۍ کې شریک دي، دا ستا خیرخواهان خلک دي. هغه خلک چې صرف اوټونو کې تاله راشي او 15 سپری په ځان کړي او ځان ته یې را تر غاړه باسي او ته وخاندي، مونږ خلک هم پې دوکه شو. مونږ وایه لکه فلان کې خاندې، ما له جنازې له راغې، ته بیا مو ګوره که نه الیکشن نه پس چې ستا جنازې له راشي، ته بیا مو ګوره چې ستا غمخادې له راشي. دا خو د لالچ دور دی، د لالچ خلک دی. په دې 55 کاله کې دوی څو کړل، ملاوی څو کړل. زما منشور هغه اسلام دی، اسلام نظام دی. ما 3 خبرې کړې وې په دې خپل حلقه کې په الیکشن کې، او انشاءالله 3 واړو خبرو باندې الحمدلله د خپل وعدې مطابق درست را روان یم. یو دا چې انشاءالله چې کامیابي حاصله شي د اسلامي نظام د خدمت لپاره به زه خپل املا تړم. یو مې دا ویلو، د رب فضل دی، زما له دې مشرانو دعاګانې او برکت دي. دا زمونږ صوبایي مشر ناست دی سید رحیم شاه باچا صاحب، دی موجود دی او زما نورو مشرانو په نفاذ شریعت کونسل کې زما نوم تجویز که، او د الله فضل دی په هغې زه فخر کوم چې نفاذ شریعت کونسل زه ممبر یم. شریعت بل هم جوړ که، هغه د اسمبلی نه پاس شو. اوس بل یو ایکټ حزبه ایکټ دا 40 ورځې خو خیر زه لا نه یم خبر چې څه شوي دي څه نه دي شوي، ځکه باروم. هغه حزبه ایکټ د شریعت بل د نفاذ دپاره یو لاره ده. هغه حزبه ایکټ چې کله اسمبلی نه منظور شو پاس شو، نو د صوبې د سطحې د پاکستان نه ګورې. بعض خلک به دا ویل لکه غل نه لاس پرې نه شو، قاتل نه سر قلم نه شو. د هغې تعلق د صوبې سرحد د حکومت سره شته دی نه، دا قوانین تعلق د مرکز سره دی. عدلیه او د هغې دپاره قانون جوړول دا د وفاقي ګورنمنټ د مرکز دی، هغې خو موږ سره روان دي. هلته زموږ دون اکثریت نشته چې دا بل پکې پاس کو. خو به هر کیف زموږ مشران نن هم د دغه اسلامي نظام دپاره په قومي اسمبلی کې هم په غوبل لګیا دي. وزارتونو له ډغره ورکړه. تاسو په اخبار کې به وینئ چې هغې دا وایي چې موږ مجلس عمل له مولانا فضل الرحمن صاحب له نائب وزارت عظما ورکوی چې دی به نائب وزیر اعظم، دوی له سپیکري ورکوله، دوی له وزارتونه ورکول. بعضې کسانو ته صرف په 2 سیټو 15 وزارته میلو دي. زمونږ بلا تقریبا 80 سیټه دي. په جوړه او په لمن کې وزارتونه راغورځول مجلس عمل ته، لیکن د مجلس عمل لومبۍ خبره ده چې نه مونږ وزارت له نه یو راغلی. لاول د اسلامي نظام وعده او د هغې د بل پاس کېدل، د هغې نه پس نورې خبرې. هغه مرکزي حکومت سره چې د کم نظام تعلق دی خو زمونږ د وس نه بار دی. خو د صوبې رسه دی چې څومره اسلامي نظام دی. شریعت بل پاس شو، حزبه ایکټ چې کلم د اسمبلی نه منظور شو. زه خو چې کله تلم حج لنو ګورنر صاحب سره نیم خبر چې څه حالت کې به راوي،
خو به هر کیف چې د اسمبلی نه کله منظور شو نو د صوبې د سطحې چې څومره اسلامي نظام دی انشاءالله هغه به تاسو په دې خپلو سترګو ووینئ. بله خبره درته دا کوم، تاسو ته پته ده هسې که تاسو سوچ وکئ، ګورئ د مجلس عمل په دې حکومت کې چې صوبې کې نیمګړی حکومت دی، اوس هم نیمګړی حکومت دی، پوره اختیارات نشته. د مخکې په نسبت تاسو وګورئ نو ګوره ډېر لوی امن دی. هغه بدامني چې کومه مخکنۍ وه د الله فضل دی هغه نشته، هغه ډمتوبونه دی ختم دی چې کوم به مخکې و. د وزیر اعلی صاحب چې کوم هاوس دی او کوم د وزیر اعلی صاحب سیکرټریټ دی، تاسو هلته ورشئ، تاسو به محسوس کړئ چېرې د ملا په حکومت کې څه کېږي. یقین وکړه ما ته د هغه د یو ملازم خبره کوله، وی مولانا صاحب دا چې تاسو کوم ځای ناست یې موږ پکې پوړونه غوړولي پکې منځونه کوو، پټکو والا تسبو والا پکې ناست دی، وی دا هغه ځای دی چې دلته به شرابونه څکلې کېدل او دلته به د سنګاپور او د نورو علاقو نه ډمې راغوښتلې کېدلې، حیاګانې به لوټ کېدلې. او ما ته یو ملازم په خپله خبره کوله، وی یو ځل د شپې شراب اوسکلی شو، یو بوتل څوک ما جیب کې پټ کړل، یو مډل، وی ادونه قیمتي شراب و چې هغه یو بوتل به ما په 10,000 روپۍ خرڅ کړل. هغه ځای کې چې هغې کې به فحاشي کېده، په هغه ځای کې به ډمتوب کېده او په هغې کې به د دنیا نارواګانې کېدې. نن د الله فضل دی په هغه ځای کې پټکو والا مولیان ناست دي، خپل منځونه او خپل ذکرونه پکې کوي. دې باندې تاسو نه خوشحاله چې ستا د صوبې کم د وزیر اعلی کم هاوس دی او کم مرکزي ځای دی او ستا فیصلې ته کېږي، هغې کې ذکر و اذکار کېږي او د قرآن تلاوت پکې کېږي. دا غټه تبدیلي ده که نه؟ دې نه غټه تبدیلي بله کم ده. کرپشن څنګه چې زما دې ملګرو وویل ته مولانا حافظ اختر علي صاحب، انشاءالله دا ثبوت به پیدا نه کوې، یعنې وګرځئ په دې زما په دې علاقه په دې ټوله حلقه کې وګرځئ، تپوس وکړئ، دلته به ناست مې بعضې کسان، تاسو معلومات وکړئ. مونږ به انشاءالله د 1 روپۍ د 1 پیسې لږو پیسو که د ډېرو 1 روپۍ خورد برد، کرپشن، رشوت، چانه پیسه غوښتل، دا به انشاءالله زمونږ په تاریخ کې نه. او که چېرته ستاسو د قوم پیسه ستاسو فنډ هغې کې 1 روپۍ ما وخوړه نو د قیامت لویه ورځ ستاسو لاس او زما ګریوان. د اعلان زم کوم، د اعلان د بل منبر مو کې ځه په دا منبر دی ووایي که ما د قوم پیسه وخوړه ستاسو لاس او زما ګریوان، زه یې ویلی شم انشاءالله. زه په جومات کې ویم او زه دلته هم ویم، زه الله ته خپله غاړه روغه وړم. ستاسو پیسه به انشاءالله هم په تاسو لګي، ستاسو پیسه به بل خوا نه ځي. زما چې کوم فنډ دی 50 لکه روپۍ د دې حلقې زمونږ جیب له به نه راځي. 8 یونین کونسل دی هغه فنډ هم پاته تقسیم کړی دی، د یو یونین کونسل تقریبا 6 لکه روپۍ لګي. د هغې دپاره موږ کمیټي جوړه کړې ده، زه په هغه کمیټۍ کې ممبر هم نه یم. ما وی تاسو پوه شئ، کار هم پوه شئ، دغه 6 لکه روپۍ د هر یونین کونسل دي چې کوم ځای راته ضرورت ښکاري، د لختي، د نالۍ، د پرشبندۍ، په خپله خوښه هغه ځای کې ولګوئ. اب هم په تاسو لګي، ډېر کارونه پکې هم شو. د وزیر اعلی صاحب مهرباني ده، دلته راغلی و مندڼي کې هغسې اعلانات کړي وو. زه چې حج له تلم د هغې نه ورځ مخکې ورسره مونږ میټینګ وکړو. دا روډ ستاسو چې دا کوم مین روډ دی د عمردونه تر اریچن بنګلې پورې د هغې اعلان یې کړی، ما یې کار په شروع نه شوی، مولانا صاحب بس دې ورځو کې پرې شروع شي. اوس د هغې تاسو ته خوشخبري ده، سروې شروع شوې ده، کسان لګیا دي د هغې سروې کوي. انشاءالله ان قریب به د دې افتتاح کوو. زما دا انشاءالله کوشش دی چې وزیر اعلی صاحب زه په خپله راولم او په دې علاقه کې نور کم کارونه پاتې دي چې د هغې اعلانات پرې وکړو. نو دا روډ د عمرزونه تر اریچن بنګلې پورې انشاءالله دا منظور دی. بله وزیر اعلی صاحب باندې هغه د اریچن بنګلې نه دادو کلي کودینه کې پورې دغه روډ منظور کړی دی مونږ په وزیر اعلی صاحب. دا به هم ستاسو جوړېږي. دا روډ ستاسو د میرآباد د پل نه والا تر کشمیر کلي پورې دا منظور شوی دی او انشاءالله ان قریب به په دې کار هم شروع شي. دا 6 نمبر نه تر صاحب ګل محاله پورې دغه روډ منظور شوی دی، انشاءالله ان قریب په هغې به هم کار وشي. او ستاسو انشاءالله زمونږ کوشش دی چې په دې علاقه کې څومره کچه روډونه دي او په دې علاقه کې څومره عوامي مسایل دي د هغې به مونږ کوشش کوو چې څومره زمونږ په وس کې وي، د وس نه زیات به کوشش کوو چې مونږ د قوم دا پیسه هم په دې قوم باندې ولګو. مندري نه مدي بابا پورې دغه روډ
په هغې خو به انشاءالله دې ورځ به کې کار شروع شي. داسې سکولونو د نورو څه چې زموږ په وس کې دي هغه به انشاءالله کوشش کوو. نو د اسلامي نظام خبره ده هغې هم لګیا یو. حافظ اختر علي صاحب خو تاسو ته ووې چې مخکې سالو د مولیانو د حکومت نه مخکې سالو د امریکې دا یو منصوبه وه چې کم د دین اړه ده چې هغه مونږ په پاکستان کې بلکې په دنیا کې ختم کوو. په مولا دا سوچو چې مولا مونږ په ګوټ کې دننه کېنو چې دی به صرف جماعت کې ناست دی، دله به لیکلې کاغذ ورکولی کېږي او د هغې نه به لګی دی تقریر به د جمعې کوي، دی به له ځانه یو خبر هم نه کوي. دی خو یېرېږي د مولا نه. که مولا راولځي دا نور ټول لګیا دي که نه هور دی لګوي مولا رامخکې شي مولا نه روځي مولا نه روځي. لکه تاسو هم څوک یې که نه ډېرې خبرې مې په دې اړه کې. خو افسوس دا دی زمونږ دا مشران هم راغلي جمعې وخت هم نږدې دی او انشاءالله زمونږ او ستاسو یو ډېره ښه ورورولي جوړه شوه. زه به که خیر بیا هم راځم بیا به هم راځو یو بل سره مخامخ کېږو. خو د رب العالمین فضل دی او کرم دی دغه اسلامي نظام ته زمونږ یو قدم مخکې دی او روان یو. او باقي ستاسو چې څومره د ترقۍ کارونه ما درته ووې یو اعلان زه هر ځای کې کوم اوس هم درته یم تاسو ته چې زما د حلقې سره د کومو ملګرو تعلق دی زما حلقه کې دی انشاءالله العزیز تاسو ته هر وخت موجود یم. تنګي مدرسه کې هم درته موجود یم کورم یم. تاسو وایئ انشاءالله یو ځای کې راغونډېږئ ما ته وایئ زه به هلته راځم ستاسو مسایلو دپاره. دا به پکې نه چې یاره زه به یا درته میلاوېږم نه او یا به مې نه زمونږ ډېر غریبانان خلک یو تاسو هم زمونږ وروڼه یې هر وخت به یو بل سره میلاوېږو چې څه کار یي زما په وس کې انشاءالله هغه به ستاسو مخکې کوم کار مې د وس نه بار یې به تاسو هم نه خفه کېږئ. او باقي بله خبره دا ده چې څه قسمه ستاسو مسایل که د تاڼې وي الحمدلله که بل څه وي تحصیل وي ما ته وایئ 1 روپۍ رشوت پې چاله ور نه کوې نه در نه څوک چې والي. که په خپل کار تاسو رشوت ورکو په رشوت هم کو دا به ستاسو غاړه بند دی. 1 روپۍ به پې چاله رشوت نه ورکوئ 1 روپۍ به پې چاله نه ورکوئ. او که کم ځای دغه رکاوټ پیدا کړې د ماله راځئ د ما دې مرګلو راځئ انشاءالله نو ستاسو کار به انشاءالله په صحیح طریقه او په اسانه باندې به کېږي. دا یو څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره زیاته شکریه ډېره زیاته چې تاسو د خپل سر د اسلامي نظام د چترۍ لاندې را داخل که. دا یو ډېره لویه خبره ده. دا زمونږ سره خبره نه ده مونږ به یا یو یا به نه یو. خو الحمدلله کوم چې زمونږ نظام دی او کوم زمونږ سوچ دی او کوم زمونږ فکر دی د قرآن او د اسلام د خدمت او د نظام دپاره هغې کې تاسو ځان داخل که هغې کې هم ځان را دننه که. رب العالمین دې تاسو در دې اجر درکړي او الله تعالی مو په دغه چترۍ کې سره زمونږ ملګري که او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دا منډه د اسلام د نظام دپاره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي نظام دپاره په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي او ستاسو دا داخلېدل په جمعیت علماء اسلام کې دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.